پاڅېږئ وطن آباد کړئ کار پکار دی هسې وزګار مه ګرځئ دلته څه روزګار پکار دی جګړه به ورکه شي ما خوب لیدلی سوله راځي جګړه به ورکه شي ما خوب لیدلی سوله راځي خو بس راتلو ته یې لږ نور هم انتظار پکار دی دا پروګرام په دې روان بهیر کې د 14 نمبر ښوونځي یو تکړه ښوونکی سرور ژوند ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د سټېج مخې ته راسي او خپله لنډه وینا ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړي سرور ژوند نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا ماحول چې سړی ګوري یو قسم ښه احساس کوي لومړی په اول سر کې باید دا ووایم چې ظاهر پښتون چې هغه یوازې یوازینی کس دی په نیوکل فرانان کې چې د ښوونکو حق ته یې ترجیح ورکړې ده د زده کوونکو په حق غږېږي بلکې داسې ورځ موږ په ډېرو کلونو نه وه لیدلې لمانځل کېږي یوازې د ځای پښتون په ویاړ کې چکه وکړئ وروسته د سوسایټي د سټاف د ملګرو داود صاحب د عالم صاحب او د توکیر صاحب همدارنګه زموږ د نوي کیمپ سرانان فیلډ اسسټنټ محمد نعیم صاحب او همدارنګه د سوسایټي د بل ملګري د شعیب صاحب د دې سکول د سرمعلم صاحب او د دې سکول د منیجمنټ کمیټي چې هغه ټیچر سټاف دی د دغه او همدارنګه د نوي کیمپ سرانان د مشرانو او د ګرانو شاګردانو په اجازه لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د استاد نړیواله ورځ ده دا ورځ چې د نړۍ په هر ځای کې لمانځل کېږي نو زموږ ټاټوبی هم نن ترې برخمن شو ډېره مننه د ښوونکو څخه او همدارنګه د سرمعلم صاحب څخه چې دغه پروګرام یې دلته راارینج کړی راترتیب یې کوي لومړی غواړم ښوونکی دی وپېژنم ښوونکی دی څوک وظیفه یې څه ده ولې ښوونکی بلل کېږي ښوونکی هغه څراغ دی چې د ټولنې ټولې تیارې رڼا کوي د هغه عظیم شخصیت نوم دی چې ټوله نړۍ ورته احترام لري ښوونکی د یوې سالمې ټولنې د تشکیل یو بنسټ ایښودونکی شخص بلل کېږي ښوونکی د ټولنې غړو ته عملي او اخلاقي تربیت ورکوي شاګردان د ټولنې غړي په علم او حکمت مالامال کوي د ژوند طرز ورزده کوي د کامیابۍ لارې ورښیي او همدارنګه د افرادو او قامو ترقي یوازې او یوازې د ښوونکي په مټ ترسره کېږي که چیرې په ټولنه کې رهنما نه وي د قام او د افرادو ترقي هېڅ امکان نه لري دا یوازې او یوازې د ښوونکي برکت دی چې قام پرې ترقي کوي او افراد پرې ترقي کوي رابطو د ښوونکي او د زده کوونکي رشتې ته د استاد او د شاګرد ترمنځ رشته څه شي ده لکه څنګه چې موږ وینو د زوی او پلار ترمنځ رشته څنګه وي همداسې د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ رشته وجود لري خو فرق دا دی چې پلار او مور یوازې زوی ته جسمي روزنه ورکوي لیکن ښوونکی د دې سربیره روحاني روزنه هم ورکولی شي یعنې د ښوونکي حقوق د مور و پلار هم ډېر زیات دي د قرآن په رڼایي کې د ښوونکي حقوق څه شي دي د خدای په نیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو استاد دی او د هغه صحابه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان وو خدای جل په قرآن کریم کې فرمایي پیغمبر تاسو ته د حکمت او علم تعلیم درکوي تاسو هغه څه زده کوئ چې پخوا مو نه وو لیدلي د حدیث په رڼا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان درې فلرونه وي یو د خپل والد بل ښوونکی او بل د خسر رابطو د یو ښوونکي ذمهواري سره استاد څه ذمهواري لري د زده کوونکي سره د ټولنې د غړو سره لومړی خو ویل کېږي چې که چیرې په یوه ټولنه کې خلک ډاکټر ته زیاته ترجیح ورکوي هغه خلک ناروغان دي اما که چیرې ښوونکي ته زیاته ترجیح ورکوي دا خلک د فرهنګ خلک دي دا خلک د تمدن خلک دي د ښوونکي عزت د دنیا د هر شخص سره نسبت چې ورکړي هغه زیات دی په دا خاطر که ښوونکی بادشاه نه دی بادشاه د ښوونکي په ذریعه جوړېږي که ښوونکی ډاکټر نه دی خو ډاکټر د ښوونکي په ذریعه جوړېږي یوازینی لامل چې ټولنې ته هر څوک راځي چې هغه ښوونکی دی
د ښوونکي وظیفې چې دي په ټولنه کې اول د خپل ټولګي لپاره تیاري نیول ښوونکی باید په منظم پلان ټولګي ته راننوځي دویم ښوونکی باید د خپلو زده کوونکو لپاره د یو ګایډر په حیث د یو رهنما په حیث واوسېږي که چیرې خدا نخواسته شاګرد کومه ستونزه په خپل شخصي ژوند کې لري د ښوونکي سره یې شریک کولی شي دریم د شاګرد پرمختګ چې کول روزانه چې پرون د قد و قامت څنګه په زده کړه کې نن څنګه دی څلورم د یو ښه شاګرد پېښول ټولنې ته نن چې په دغه سټیج باندې کوم زده کوونکی درېږي دا ټوله د دې استادانو برکت دی چې څه وایي دا ټولنې ته معرفي کېږي د یو ښه زده کوونکی پېښول د ښوونکو کار دی بله خبره دا ده چې موږ وایي پلار چې دی د ښوونکي سره که موږ پرتله ورکړو موږ وایي ښوونکی معنوي پلار دی پلار بدني روزنه درکوي خوراک در برابروي لیکن ښوونکی د روح تغذیه کوي چې روح دې تغذیه شوه ټوله زندګي به دې را برابروي د دې ټولګۍ شاته یا د په دا ټولګۍ کې چې کوم شاګردان کښېني د دوی یو غټ مقصد دي څوک ډاکټر جوړېږي څوک انجینیر جوړېږي څوک پایلټ جوړېږي دا ټوله وجه د ښوونکي ده ښوونکی هم فزیکي به دغه درکوي روزنه هم روحاني به فزیکي دا درکوي چې د کلاس کې دا ځري پوښتنه کوي چې پرون نن وې کورنی کار دې کړی دی نه دې کړی دی او روحاني روزنه داسې درکوي چې تا ټولنې ته ښه راپېښ کړي چې دا یو نمونه ده د ټولنې لپاره نو د زده کوونکو لپاره هم ځینې ذمهواريانې شته د زده کوونکو لپاره ځینې ذمهواريانې دا دي چې د استاد قدر وپېژني او بل که کوم سوال وي په ډېر ادب او نهایت مهربانۍ سره د استاد پوښتنه وکړي ځکه چې وایي باادب بانصیبه او بې ادب بې نصیب د علم په زده کړه کې د خپل استاد په رعایت تلل د زده کوونکو ذمهواري ده او هغه ته لوړه حیثیت ورکول د مشکل په وخت کې استاد ته ترجیح ورکول او د استاد څخه د مشکلاتو حل لپاره پوښتنه بل توجه او مهنت د زده کوونکو ذمهواري ده د سکندر اعظم کول دی پلار یې د یونان یو کوچنی ریاست په لاس کې و لیکن سکندر اعظم چې و هغه د ټوټلې دنیا نیم پاتې ګڼل کېدی سکندر اعظم وایي چې دا ټوله زما د استاد برکت و چې دې ټولنې ته داسې شخص معرفي کړم وایي چې یوه خرچېتو ورسره و دوی په یو سیند اوښتله نو سکندر اعظم او ارسطو دواړه وه ارسطو غوښتل چې مخکې سیند کراس کړي ځینې تېر شي دا سیند څخه خو سکندر اعظم موقع ورنه کړه هغه ښوونکي زه په تېرېدو کې له تا مخته غواړم کله چې سکندر اعظم سیند کراس کوي وروسته یې بیا ارسطو ته غږ وکړ چې ته په دا لاره راځه ښوونکي دا لاره چې ده په دغه لار ته سیند کراسوی چې دا غوچه نه ده بیا چې کله ارسطو ورته د سیند دا بلې غاړې ته راووښتې ده څخه یې پوښتنه وکړه چې تا ولې زما فرمان ونه منئ هغه ورته وویل که چیرې سکندر مړ شوی وای ارسطو داسې شخص و چې 50 سکندره به یې ټولنې ته معرفي کړي وای اما که چیرې ارسطو وژل شوی وای بیا خو سکندر نه شوی کولی چې ارسطو یې ټولنې ته معرفي کړی وای دا خاطر ما ستا نور خپل تقریر په دا ځای باندې پای ته رسوم ډېره مننه بیا هم د 12 نمبر د سر ښوونکي او د سټاف او همدارنګه د استادي د غړو په خپل وخت باندې ورسوي ډېره مننه تhank you